النار خوارج د دوزخ سپي داعش د دوزخ سپي وهابیان د دوزخ سپي پنجپیریان د دوزخ سپي تبلیغیان د دوزخ سپي وعليه الفتوى علماء دا غسلی قبل ولی رغم دا غسلی کیا حدیث د رسول الله دی که د عبدالقاهر دی پیغمبر علیه السلام ویلی دی الخوارج کلاب النار نظما فتوا نه ده نو پر تاسې به زه یو سوال وکړم دا د دنیا سپی و مردارخور چې ته سپیره پکوي دا و مسجد ته پرېږدي که یا باندې نه دی جوړه کړه به داسې در وغورځو چې قسم ته خدای په ځانو سړیتوب نه لري د دنیا سپی کور ته پرېږدي که نه پای خلک یې نه وایي د دنیا سپی پرېږدي که یا نو د جهنم سپیان مو څنګه په مسجد کې پرېښي شرم نه لري د رسول الله څخه حیا نه درته درېږي پیغمبر علیه السلام وایي دا د دوزخ سپی دي که د چا د دوزخ سپو ته هوا کېده تبلیغیان دي ویني سلفیان او وهابیان دي ویني داعشان دي ویني دغه د دوزخ سپی رسول الله می وایي وایي دا د دوزخ سپي دي ته دونې ښه سړی د دنیا سپی کور ته نه پرېږدې د دنیا سپی ډېر پراخبل دي د اصحاب کهفو سپی په محبت جنت ته ځي د عایشې و وهابیو سلفی به دوزخ لري پر دې فتوا د رسول الله دا د جهنم سپي دي د جهنم سپو ته که د چا هوا کېده چې مخان یې وویني د تبلیغیانو دا مردار بې نورو ټول مخان دې ویني د خدای په خاطر د علیه السلام په خاطر څه مو وکړه په دې دین ای علماو تاسې ته وایم ای عوامو تاسې ته وایم وجیبه د ټولو ده رسول الله مظلوم دی رسول الله علیه السلام غریب دی رسول الله علیه السلام فقیر و رسول الله په ما او په تا باندې غمخور و زما او ستا غمخور نن د هغه پر دین څه ملنډې روانې دي څه ډرۍ د هغه په دین روانې دي بس دا ملا صاحب په دې میراث صرف کړي چې دغه شي خلک بلا دي پر دا ټنډ سر د پیغمبر علیه السلام څخه حیا نه درته درېږي رسول الله وایي الخوارج کلاب النار قسم به وکړم حدیث به رسم داعش د دوی پیداوار دي داعش د دوی را شروع دي نن چې افغانستان په سرزمین د یهودو نصاراو لوی امپراتوري ماته سوه مجاهدین فاتح سو افغانستان یې ځینې خلاص کړي د سلهاو زرهاو لکهاو میلیوناو شهیدانو په قربانیو باندې د افغانستان په سرزمین د یهودو فتنه ختمه شول نن یوازې داعش ولې سرخوږی دي نن دا د یهودو پروژه پرون زما د بابک پیر سید ابراهیم هغه مبارک په خوله باندې دا خبره جاري وه زما به پخوا شک و په دې کې پرون چې ده مبارک وویل ما صادقه یې باداره پیره لویه پیره صادقه یې ول دا د یهودو پروژه ده دا مجاهدینو چې دعا وکړه ول ډېرې فتحې وکړې الله دې کامیاب کړي الله دې کامیاب کړي ویل هر سړی چې راځي کې مشر وي کې کشر وي زه ورته وایم چې غرور مه کوه دا پر خطا نه ده کړې دا الله در کړې پیغمبر علیه السلام مظلوم ما او پتا ظاهر و نن چې تبلیغی راځي ما او ستا په مسجد کې د محراب تر څنګ درېږي د امام کې د هغه د رسول الله وینې ور په یاد دي د علیه السلام بدخابۍ ولوږې و تندې دي زما او ستا لپاره ور په یاد دي د تبلیغي دې تر لاس ونیسي له مسجد دې وباسي دا د حضرت علي سنت دمشق کې حضرت علي رضی الله عنه یو ځای مسجد کې ناست و یو سړی ولاړ بره تقریر شروع